بگذار گدا باشم و در خاک وطن باشم، در بند جفا باشم و در خاک وطن باشم. بگذار که غم بینم و صد درد عالم بینم، از هجر جدا باشم و در خاک وطن باشم. گر یار شود دشمن مهرش بکند از من، محروم وفا باشم در خاک وطن باشم. پروا نکنم از درد، پروا نکنم از درد، رنگم همه گردد زرد، محتاج دوا باشم در خاک وطن باشم. با قامت خم خورده بار هم نتوان بردن، با قامت خم خورده بار هم نتوان بردن، در دست عصا باشم در خاک وطن باشم. هرچند کشم خاری رفتم بره زاری، راضی ز خدا باشم در خاک وطن باشم. به نام خداوند واجب الوجود که در هم کوبنده ستمگران، دستگیر بینوایان و امتحان گیرنده آخر زمان است، شایسته خدایی، زیبنده یکتایی و لایق پرستش همگانی است. ای ملت سرفراز و ای غیور مردان سنگر آزادی و ای ملت شریفی که در این روز تاریخی و آزادی این سرزمین شعار عزت سر داده اید. من شایق کفشانی، نوجوانی از جنس صخره‌های غیرت این سرزمین، امروز در این روز تاریخی اینجا استادم تا با صدای شفاف بگویم چرا از امارت اسلامی افغانستان حمایت میکنم. جهان بشنود و تاریخ بنویسد. حمایت میکنم چون در این روز استقلال را با جان و دل خود حس میکنم. حمایت میکنم چون پس از نیم قرن اشغال، وحشت و برادرکشی، سایه شوم تفنگ سالاری، دزدی و قلدری از این خاک برچیده شد و امنیت سراسری در سر تا سر افغانستان حاکم گردید. حمایت میکنم چون دیدم که با وجود تمام تحریم های ظالمانه ارزش پولمان ایستادگی کرد. دیدم که بزرگترین پروژه های قرن از دل این خاک جوانه زد، از شاهکار تاریخی کانال پشتپه گرفته تا شاهراه‌ها و خطوطی که افغانستان را به قطب اقتصادی منطقه تبدیل می کند. من یک فعال رسانه‌ای آزاد هستم، همان گونه که از معجزات آبادانی با غرور فریاد میزنم، وجدانم نیز بیدار هست و با شجاعت تمام همواره درد دل مردمم را برای پیشرفت، تعلیم و باز شدن مکاتب خواهران نیز بازگو کرده ایم. چون استقلال واقعی بدون تعلیم، علم و آگاهی کامل نیست. در این بخش از صحبت‌های من مخاطب کلام‌های من رسانه‌های شیطانی، از بزرگترین رسانه‌های شیطانی تا کوچکترین انفلوئنسرهایی که بر علیه افغانستان فقط به خاطر پول فعالیت می‌کنند. امروز رسانه‌های شیطانی فقط به خاطر پول افغانستان خود را بدنام می‌کنند. کوشش می‌کنند ذهنیت‌های ما را خراب بسازند. در این ساحه بر اونا می‌خوایم بگویم ای بزدلانی که در تاریخ‌خانه‌های فضای مجازی نشسته اید و چون چشم دیدن پیشرفت و این استقلال را ندارید، خنجر زهراگین تهمت، افترا و بهتان‌های کثیف اخلاقی را به سوی یک نوجوان 14 ساله نشانه رفته اید. شما نخواستید مرا تخریب کنید. شما خواستید با آبروی یک مسلمان برای خفه کردن صدای حق، فقط به خاطر خفه کردن صدای حق، آبروی یک مسلمان را بسوزانید. ای کسانی که برای کینه‌های سیاسی تهمت بسته اید، آیا شبی که سر بر بالین خود میگذارید از عذاب الهی و نگاه وجدانتان نمی لرزید؟ شما فکر کردید با این کار خود آینده مرا تباه کردید، اما این
را به خود به گور ببرید. مگر ندیدید که بر پاکترین و شریفترین انسان تاریخ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چه تهمت‌هایی بستند؟ جادوگر و ساحر خطاب کردند، دروغ گفتند. اما چه شد؟ دروغگویان و بدخواهان در زباله‌دان تاریخ در آتش شرم سوختند و محو شدند، ولی نام پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بر تارک‌های آسمان درخشید. من در این جمع بزرگ میخوایم برای تمام رسانه‌های شیطانی بگویم که شما را با کینه هایتان تنها میگذارم و دستم را به درگاه پاک الهی بالا میکنم و از الله متعال میخوایم که شمایی که با آبروی یک نوجوان بازی کردین را اگر قابل هدایت هستین هدایت بده، از سر تقصیرتان بگذره و وجدانهای مرده ایتان را بیدار بگردانه. اما بدانید که یک کوه هیچ وقت با وزش بادهای مسموم تکان نمیخورد. تهمت بزنید، دروغ ببافید و هر کاری که میخواهید انجام دهید، اما بدانید تا زمانی که خون در رگ‌های من جریان دارد صدای من و حنجره من فقط برای آزادی، پیشرفت و نشان دادن واقعیت‌های افغانستان هست. زنده باد افغانستان، دل بی افغانستان، یشاسن افغانستان. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. بسیار زیاد تشکر از همگیتان. موفق و سربلند باشید. کاروان پر اقتصاد وطن والا مهم رکن اتحاد وطن والا چې د ما اخلو سیوري ته د امن برکت د حق جهاد وطن والا تعصب بازیات کې ګټ نشتا گذشتہ تاریخ مو یاد وطن والا د منصور د سوځېدل تن سبب دی وطن ګل دی او آباد دی وطن والا. محترم الحاج سمیم مولوی صاحب او شهاب آغا صاحب، امارت دی قائم او دائم پاتا د سالیس عمر نهاد وطن والا ځکه هر دم لاس پکار دی آباد تا ذهن هم د دې هیواد دی وطن والا. شعر همدې خبرو ته ډالۍ دی. رضای مازل وهو په وړاندې ګورئ پاته نسئ زه یو قدم وشاته نظم تاسې شاته نسئ رضای مازل وهو په وړاندې ګورئ پاته نسئ زه یو قدم وشاته نظم تاسې شاته نسئ زه
شاته نظم تاسې شاته نشئ د نړیوالو اخترونو مو زړه ماتې نه کړي د نړیوالو اخترونو مو زړه ماتې نه کړي بلا الله نه چې سر ټیټي و بل چاته نشئ بلا الله نه چې سر ټیټي و بل چاته نشئ راځئ مزل وهو په وړاندې ګورئ پاته نشئ زه یو قدم وشاته نظم تاسې شاته نشئ زه یو قدم وشاته نظم تاسې شاته نشئ لکه پرون چې مو کول استشهاد بریدونه لکه پرون چې مو کول استشهاد بریدونه نن هم محکم شئ پاک چې خم نورې دنیا ته نشئ نن هم محکم شئ پاک چې خم نورې دنیا ته نشئ راځئ مزل وهو په وړاندې ګورئ پاته نشئ زه یو قدم وشاته نظم تاسې شاته نشئ زه یو قدم وشاته نظم تاسې شاته نشئ د دې هېواد هر یو وګړی خپل بچی بولما د دې هېواد هر یو وګړی خپل بچی بولما د شیخ صاحب خبره ده شیخ صاحب زنده‌باد نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر سم د دې د جذباتو خاصو د جذباتو شکریه ادا کوم ټول زما فوجه ټول زما عسکریان ټول زما اولاد یاست رب العالمین خو مو په دنیا او په آخرت کې په دومره زره تکلیف باندې واوښه امیر المؤمنین زنده‌باد بسم په زور आवाज علی قدر امیر المؤمنین علی قدر امیر المؤمنین افغانستان اسلامی امارت د دې هېواد هر یو وګړی خپل بچی بولما د دې هېواد هر یو وګړی خپل بچی بولما نن لا ګامونه ګړندې کړئ چې ثبات نشئ نن لا ګامونه ګړندې کړئ چې ثبات نشئ راځئ مزل وهو په وړاندې ګورئ پاته نشئ زه یو قدم وشاته نظم ګورئ شاته نشئ زه یو قدم وشاته نظم تاسې شاته نشئ د اختلاف مرض مګرو تر تعاون بتر دی د اختلاف مرض مګرو تر تعاون بتر دی ځان ترېنه ساتئ مسلمان سیاست چې اتفاق وي اتحاد وي ورورګلوي وي ورونو سره متحد شي الله به مو وساتي د تعاون په مرض باندې خوښ شي خو په بې اتفاقي مه خوښېږي تعاون مرض هر مرض چې دی هر د وبا مرض د ځان لپاره خوښ کړي د اختلاف مزر مرګرو تر تعاون بتر دی د اختلاف مرض مرګرو تر تعاون بتر دی ځان ترېنه ساتئ شرمنده چې لوی الله ته نشئ ځان ترېنه ساتئ شرمنده چې لوی الله ته نشئ راځئ مزل وهو په وړاندې ګورئ پاته نشئ زه یو قدم وشاته نظم تاسې شاته نشئ زه یو قدم وشاته نظم
زم تاسې شاته نشئ ای مستغفر هر قدم چې اخلې پښو ته ګوره ای مستغفر هر قدم چې اخلې پښو ته ګوره حسینه جوړ د مظلومانو اشرات نشئ حسینه جوړ د مظلومانو اشرات نشئ راځئ مزل وهو په وړاندې ګورئ شاته نشئ زه یو قدم وشاته نظم داسې شاته نشئ زه یو قدم وشاته نظم تاسې شاته نشئ ماشاءالله دغه بیرغونه لوړ کړئ چې یو وارې دوی په لوړ اواز سره نعره تکبیر ووایو که بیکونو ملګرتیا وکړه نعره د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان اسلامي امارت شهاب صاحب لاسته لوړې ژورې مخ ته ګوره غلی نسې د لوړو ارادو پر ملي سپوره غلی نسې لاسته لوړې ژورې مخ ته ګوره غلی نسې د لوړو ارادو پر ملي سپوره غلی نسې او تیارې لا د شهید کلي په څنډو کې ویلې دي تیارې لا د شهید کلي په څنډو کې ویلې دي زما د شرنګېدلې اذان شوره غلی نسې ماشاءالله جزاکم الله د هیواد مشهور ترانه‌خوان ډیر محترم الحاج مولوي سید سبحاني آغا او ورسره ملګري چې په زړه پورې ترنم یې درنو برخه والو ته ور واوروئ ورڅه یوه نړۍ مننه کوو بیا هم راځو د ډیپلومي برخې ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو ډېر محترم سیف الله دیدار صاحب ته تر څو تر دریځه راسي درنو برخه والو ته خپل چمتو کړي څه ور واوروي ډېر محترم سیف الله دیدار صاحب دغه د رسنیو ملګري که ډېر ضرورت نه وي چې کښېني ښه به وي چا کې د شا ملګرو ته مزاحمت ونیسي او هغوی سټیج وویني دیدار صاحب مهرباني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم راغلو ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د افغانستان مجاهد ملت ته د دې دوو ازادیو مبارکي وایم ګټلې مو په سوال نه ده په زور د ازادي ګټلې مو په سوال نه ده په زور د ازادي اوس شکر د راغلي کور په کور د ازادي په یوه پیړۍ کې درې امپراتورۍ مو ماتې کړې په یوه پیړۍ کې درې امپراتورۍ مو ماتې کړې چې را نسي بیخي موږ ته پیغور د ازادي پنځه وخته لمانځه کې مې الله ته دعا وي پنځه وخته لمانځه کې مې الله ته دعا وي چې راوله غزه کې هم دا شور د ازادي روان ده د بیړۍ په شان مزل اخلي نه چاته ګوري نه راګرځي او خپل پل اخلي نه میرویس خان نه احمد شاه او نه خوشحال راځي که راویښ نه شوی پښتنو له دې بدحال راځي څنګه یې په منځ باندې ویشلي یو د غم تارونه خدایه نور پرېږده د بولدک او د تورخم تارونه ستړي به یو خو په دې لاره مزل نه پرېږدو نور خو بیخي دغو پردو ته کابل نه پرېږدو موږ هر څه لرو عزت لرو پتمن خلک یو که څوک مو پرېږدي په قلاره ښه شتمن خلک یو موږ هر څه لرو عزت لرو پتمن خلک یو که څوک مو پرېږدي په قلاره ښه شتمن خلک یو موږ د چا په دسترخوان کې سترګې نه ښخوو بغیر له خدایه نه بل چا ته موږ سجدې لګوو حالات خراب دي اوس په چا باندې باور نه کیږي مخونه یې سپین دي خو له زړو سره یې سفر نه کیږي دا خو به وخت ثابته کړي وي افغان ولسه لږ فکر وکوئ د ګران افغانستان ولسه چې دا خو به وخت ثابته کړي وي افغان ولسه
لږ فکر وکوئ د ګران افغانستان ولسه چې نه ایوب صلاح الدین چېرته بیا وخت راوړلو نه دومره ښکلی یو نیازبین چېرته بیا وخت راوړلو نه یې د ملا محمد عمر غوندې سړی پیدا کړ نه یې د خدای مینه کې مست داسې زړګی پیدا کړ نه یې د خدای مینه کې مست داسې زړګی پیدا کړ یاره په زړه کې به د دین دومره مستي رانه وړي ټوله نړۍ به د جلال غوندې هستي رانه وړي نه یې کزار وشو او نه چا یې قربان وویل ملاله ګونګه د بدرت پرې هر انسان وویل موږ د ژوندیو قدر نه کوو دا څه خلک وو چې کله مړه سي بیا نارې وهو دا ښه خلک وو موږ د خپل زمري په قدر باندې نه پوهېږو ځکه د بل کلي د سپي د لاسه موږ داغېږو خبر به سپینه کوئ پټه به خبره نه کړئ کبر به نه کوئ او غټه به خبره نه کړئ بس تر منزله به رسېږئ ملګرو چا نه مه ډارېږئ ښه داسې نر نر به غږېږئ یارانو یو تر بل ځارېږئ ما د مجلس یاران لیدل چې خاورېسونه پتلو د زه یوازې کېږم ځان ته مې ناستې مه ژړېږم ستا له بېلتون څخه ډارېږم زه په وطن مې خفه کېږم زما وطن دی خدای بیا نه بدرنګوینه زما وطن دی بیا خدای نه بدرنګوینه توجه نوم نړۍ مننه تاریخ گواه ده ما په زور کا پر ازا ماته کړه افغان بچی ما په تش لاس مې دنیا ماته کړه اول مې مات کړلو انګلیس او بیا روسیه ورپسې مختورې لاړله دریم مې امریکا ماته کړه تاریخ گواه ده ما په زور کا پر ازا ماته کړه افغان بچی ما په تش لاس مې دنیا ماته کړه اول مې مات کړلو انګلیس او بیا روسیه ورپسې مختورې لاړله دریم مې امریکا ماته کړه مړه نه دي شته د احمدشاه او میرویس خان ژوندی دی د تورې شړنګې په غوږ اورې خوشحال خان ژوندی دی جلال شاهد دی ما له ولږې سره لوبې کړي ما کړې نه ده دا تر ننه د پیغور زندګي جلال شاهد دی ما له ولږې سره لوبې کړي ما کړې نه ده لا تر ننه د پیغور زندګي و ډډې م وهلې ښه بېغمه په یو خوا پراته یئ په پښو ودرېږئ دا څنګه بې پروا پراته یئ له خوبه ویښ شئ لمر ختلی رڼایي خوره ده د ښار کوڅو کې مو درګار د غریبي خوره ده تر څو بسخات غواړو زکات غواړو تر څو به لاس اوږدوو نورو ته خیرات غواړو راویښ شئ راویښ شئ خیر د نوره تمه له پردو مه لرئ څه امریکا لندن یمن او یا یونان درښایم خوا کې پراته درته نږدې همسایهګان درښایم تاجکستان ازبکستان قرغزستان درښایم ترکمنستان هند او ایران او پاکستان درښایم چا مو پوښتنه وکړه څوک مو احوال ته راغله څوک مو د سختو سختو لارو استقبال ته راغله په زیار ګټلې چې نن تا د خپلواکۍ تبریکي چا درته درکړه د سپېڅلې ازادۍ تبریکي دا خلک نه غواړي دا خلک نه غواړي چې سیال شي د سیالۍ سړی شي آباد اوسې ته د آبادۍ سړی شي که د تخار نیمروز په خړو دشتو کار شروع که یا د هرات د زعفرانو په ارزښت پوه شولی که د پکتیا د جلغوزیو خوند مو ولیدلو یا مو دا مست مسینک په خپله وپلورلو یا مو غلو میوو اسبابو ته ګودام جوړ کړلو یا مو سیندونو ته بندونه تل مدام جوړ کړلو بیا د پامیر په سر درېږم اعلان کومه زما عمارت په رسمیت مه پېژنئ بیا د پامیر په سر درېږم اعلان کومه زما عمارت په رسمیت مه پېژنئ آرام مې پرېږدئ څو شعرونه په مرچلو لیکم حالات جوړ نه دی چې په څو شونډو غزل ولیکم د ګودر غاړه شور ماشور یاد کم منګی یاد کم زلفې پیچکې یا په سپین ټټر ځونډی یاد کم پر شا که پاتې یو خو نور په مخه تلل غواړو له نړیوالو سره ښه تعامل کول غواړو هو یو پوره نه وي پسې نور سپارښتنې ورکئ کار هغه نه دی چې عملا نوي ژمنې ورکئ د دې اوبو واک زر تر زره خپل چوپړ کې غواړو د قشتېپې پر شان یو نوی بند کونړ کې غواړو آرام مې پرېږدئ څو شعرونه په مرچلو لیکم حالات جوړ نه دی چې په سرو شونډو غزلو لیکم د ګودر غاړه شور ماشور یاد کم منګی یاد کم زلفې پیچکې یا په سپین ټټر ځونډی یاد کم په شا که پاتې یو خو نور په مخه تلل غواړو له نړیوالو سره ښه تعامل کول غواړو هو یو پوره نه وي پسې نورې سپارښتنې ورکئ کار هغه نه دی چې عملا نوي ژمنې ورکئ د دې اوبو واک زر تر زره خپل چوپړ کې غواړو د قشتېپې پر شان یو نوی بند کونړ کې غواړو یریږو نه
یریږو نه هر رنګ حالاتو ته ګریوان نیسو مونږ هغه یو چې د اور لمبو ته ځان نیسو هغسې ړنګ دی لا دې ړنګ میدان ته بیا ښکته شو مونږ تیار یو چې د جنګ میدان ته بیا ښکته شو لکه مغول به وخوري سر پر دغه لار مات سي په نږدې وخت کې به له خیر ازغن تار مات سي تاریخ به بیا ولیکي مونږ جنګ په ټوپکو ګټه زر به خبر شي چې پنجاب نه مو اټکو ګټه تاریخ به بیا ولیکي مونږ جنګ په ټوپکو ګټه زر به خبر شي چې پنجاب نه مو اټکو ګټه دا ښکلی ښار او دا تکشین کلی مې ولې شړ شو دا سور او سپین مخ مې د خدای لپاره ولې خړ شو له دنیا مخکې بیچاره په وینو سرو ککړ شو د مور په خېټه کې ماشوم د بم له غږه مړ شو ستا دسترخوان کې داسې څه خوند دی چې نه مړېږي ستا دسترخوان کې داسې څه خوند دی چې نه مړېږي دا مېلمانه چې راځي څنګه یې بېرته زړه نه کېږي کابله ته څنګه کافر چې جهاد درکې خلاصی نه موندي بیا دې په سپین وجود د عصري وینې بهیږي ولې بیا دې سینه سروی د بیا چا په زړګي ویشته یې داسې تا څه کړي چې څوک دې پر آرام نه پرېږدي پر تا یې نه سلیږي تا په خپل مقام نه پرېږدي له تا نه څه غواړي بیا تا باندې دوی بیا څه کوي دوی دا شرمېدلي ځورېدلي پر شا تللي زړه د بیا راشي بیا د غرمې په نوم راځي دلته کې شپې غواړي بیا مې قندار ننګرهار مزار کې دوی اډې غواړي دا خیال د خوب کې نه کوي دا فکر د هېڅ نه کوي هغه اوس نشته چې قفسو کې چرګان جنګول هغه اوس نشته چې خپل منځ کې افغانان جنګول په منډه منډه ستړي ستړي تر خپل کوره تلي نښه یې نه ده پاتې دې ځای نه مخ توره تلي نښه یې نه ده پاتې دې ځای نه ډېره مننه